څنګه پاکستانیانو رویه د سره څنګه ده؟ بالکل زبردست. مال خور را کړې، ما والله خور ور کړې. ها خوشاله دي؟ ښه مزیدار. کابل نه تاسو صرف پیاز راوړی کنه نورم داسې سره راځي؟ پیاز او ټماټر جی، پیاز راوړو ټماټر راوړو. مونږ اورېدل به اکثر به بیوپاریانو دا چغې والې چې یاره بارډر بند دی او هر یو شی ګران دی، نو څنګه اوس خو بارډر کولاو دی سرزاني به راشي؟ اوس بارډر کولاو دی خو سبزیانې کمې دي که نه، پیاز کاش کم دی چې کوم دی سند کې پیاز تخمونه ډېر زیات خراب شوي دي. افغانستان نه کم فروټ راځي؟ افغانستان نه مخکې انګور راتلل او سیو به راتلل، خو انګور بند شوی سیزن ختم شو او سیو چالو دی راځي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفرشاه درویش یم په ضلع نوښار کې راغلی یم کوړه خټک ته. دلته کې شاته تاسو به وینئ دا کوړه خټک کې لویه سبزي منډي ده، نو سبزي منډۍ کې ګرځو به ګیر چاپیره چې کوم د دې سبزي منډۍ کسان دي، دکانداران دي، بیوفاران دي چې موجود وي، هغوی نه به رایې هغوی نه معلومات کوو چې آیا نن سبا خو بارډر کولاو دی د سبزي منډۍ کې د سبزۍ څه پوزیشن دی، ګرانیږي ارزانیږي او نوی اپډیټ څه دی، نو راځئ چې ورځو پې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او استاد جی خپل تعارف را سره وکړئ، دلته سبزي منډۍ کې ستاسو څه کاروبار دی؟ زما نوم جی عدنان دی. دا سبزي منډۍ کار دلته ټیپر، ګوپیان، ټماټر، پیاز دا راځي. اوس کابل نه نن سبا چې کوم دی نو صرف پیاز راځي مونږ ته، او هغه پیاز هم لږې ردې پاتې، دوه درې ردې پاتې ختمېدو والې دي. او تاجکستان پیاز شروع شوي دي خو ډېر زیات ګران دي. ټماټر هم ګران دي، 120-30 روپۍ کلو، 1600 روپۍ پیټې ده. او دلته نه ټماټر چې کوم دی نو کابل ته هم ډیپورټ کېږي، ځي روانې دي د وجې ګران دي که نه جي. زمونږ د سند ټماټر چې کوم دی نو راځي دي، کوړي ته هم راځي، اسلام آباد ته هم ځي، یا خوا دې خوا هم راځي. او زمونږ د کلي سبزي صرف نن سبا ګوپیان، ټیپر او چې کوم دی نو مولۍ دا سیزونه دي. او والوګان زمونږ پنجاب نه راځي جي. او جی مونږ اورېدل به اکثر به بیوپاریانو دا چغې والې چې یاره بارډر بند دی او هر یو شی ګران دی، نو څنګه اوس خو بارډر کولاو دی سرزاني به راشي؟ اوس بارډر کولاو دی خو سبزیانې کمې دي که نه، پیاز کاش کم دی چې کوم دی سند کې پیاز تخمونه ډېر زیات خراب شوي دي. دې د وجې پیاز تخمونه ډېرو خو خراب شوي دي ډېر زیات، کنې پیاز به ډېر ارزان به و. دې د وجې چې کوم کابل کې خلکو کوټو کې پیاز ایښي و آیم راوویستل ګرانۍ د وجې سنبال ایښي و کابل ته که نه جی. او ټیک شو، مهرباني. دا کابل چې کوم بیوفاري دی دلته موجود دی ما سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة. مرګري نوم دې څه دی؟ مولا ګوله. څه ترتیب ته تاسو دا بیوفار کوئ؟ دلته نه وړئ که نه هلته نه راوړئ؟ دلته نه جي راوړو، کابل نه راوړو. او کابل نه راوړو، سیزن له خیره سره ختمېدو ده. او وخت تاسو را نغلی کوم وخت زموږ بربادي روانه وه، بارډر باندې کله بند که کله کولاو که کله بس څه وکړو کله څه وکړو. اوس ماشاءالله بس پیاز راځي او ډېر ګرانۍ سره خرڅېږي. الله هم دې پردې وکړي، بس هغه اوس ښه دي، بس ریټونه هم ښه دي، هلته هم ګران دي دلته هم ګراني ده له خیره سره. کابل نه تاسو صرف پیاز راوړئ که نه نورم داسې څه راځي؟ پیاز او ټماټر جي، پیاز راوړو ټماټر راوړو. دلته نه کابل ته څه ځي؟ دلته نه کابل ته ځي نن سبا کې ټماټر ځي او نور زه خاص والله کوم د معلومات سبزیانې مبزیانې ځي اسلام آباد غټو منډیو نه. دا راته وایه هلته کې څنګه سبزیانې ارزانې دي کابل کې که نه؟ هلته ماشاءالله ډېر ارزانه دي، هلته خو ارزاني نه ده مړه، ماشاءالله ډېر ارزاني ده هلته. وجه څه ده؟ وجه هلته امن ده، الحمدلله امن ده، امن نور څه خبره نشته ده جي. سبزیانې ډېرې دي نو ځکه ارزانې دي؟ او سبزیانې ډېرې دي جي، بالکل الحمدلله، لاک لاک شکر ده. کابل کې سبزیانې ډېرې زیاتې بس ارزانه دي او ښه طور سره کېږي. تاسو څه بیوفاریان هلته دي او تاسو دلته کې هغه کنټرول کوئ که نه؟ هلته زموږ وروڼه دي جي او دلته موږ یي او د الله په توکل سره بس لګیایي نو بس خپل همت کوو، مخکې به بس څه جوړېږي. ټیک شو، مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ته څنګه دلته څه بیوپار کې که نه مزدوري کې؟ مونږ خو د کونډې مزدورانې بورې ښکته که بورې باره که کش که او راکاږه. نوم دې څه دی او دا کوم ځای؟ د پاکې خاورې افغانستان شریف منګل خان. څومره وخت نه دلته کې دا مزدوري کې؟ مزدوري خو کم از کم زما 28-30 سالو شو. او جی څنګه پاکستانیانو رویه د سره څنګه ده؟ بالکل زبردست. مال خور را کړې، ما والله خور ور کړې. خوشاله دي؟ ښه مزیدار. دلته دا سبزی اکثر خلک وایي که نه چې بارډر باندې نو ګراني، اوس چې بارډر کولاو دی نو اوس هم ګراني دي، وجه؟ نو هلته جمع دی، مال کم کوز دی، په دې وجه مال شارټ دی.
صحیح یخنی ده. صحیح شو ټیک شو مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیرو رنوم دې څه دی او څه دلته کې څه به وپار کې؟ زما نوم شیر محمد دی. زه د تخمونو کار کوم دوايانو او دلته ګوډي سبزي منډای کېم. څه پوزیشن دی سبزي به ارزانه شي؟ یاره خو پیسې پته نه لګي مشکله غونډه ده ځکه چې دا ګوډي لګېدلې نه ده چې دا ګوډي ولګي بیا ارزانه شي او یا ګوډي څه سبزي لګېدلې نه ده روړه نو چانس نشته مشکله ده. ګډ وډ دی پوزیشن؟ بالکل ګډ وډ دی خروره. په دغه وجه باندې سبزي کمه ده. او په دې دا ګوډي چې ټماټر ټینډا دار لګي یی کې اټیم شته دوه نیمه میاشتې شته بیا باردانی راځي یا پیل اردانی نشته خروره دا چې دا ګوډي مال له لګي بیا اردانی. ټیک شو مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه چل نوم دې څه دی او څه کې دلته؟ نوم مې ګل محمد دی او دا مولای مې وروړي. لوډر چلے کنه زمیندار لوډر چلوم. څنګه څه دیاړي میاړي جوړیږي؟ یاره با دیال کې خو نیدرېږي ډېر نه جوړېږي ځکه چې مهنګایي ده ډېره سخته تیل هم ګران دي سینجیم بنده شوه بس ګزاره نه کېږي. ویم زه یم چې یاره دا مهنګایي لږه کمه شي نو دا به ښایي. بس دعا کوو چې الله یې کمه کړي. ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی نوم مو څه دی او دلته کې څه بیوفار کوئ؟ نوم زما ګوهر دی او دلته سبزي منډۍ ده زمونږ سجاد منډۍ ده. څه پوزیشن دی نن سبا نوې څه پوزیشن دی؟ نه بس ټماټر او پیاز ښه ګران دي او الوګان چې کم دي الوګان ارزان دي الوګان گزاره کوي. ها بارډر هو کولاو دی نو دا څه وجوهات دي هر شی ګران دی؟ بارډر کولاو دی خو چونکې دا صرف کابل پیاز دي نو په دې وجه لږ دغه دی که نه صرف کابل راځي مخکې به سند راتلو نو هغې سره به دا گزاره کېده خو چونکې خالي دغه خرڅېږي کابل راځي نو په دې وجه لږ ګران دي پیاز. راتلونکي وخت کې څنګه ارزاني به راشي؟ نو که سند شروع شو نو امید دی چې انشاءالله بیا به ښه شي حالات او که نه سند نی او صرف دا کابلي نو بیا به همدغه حالات چلیږي. منډۍ کې څونه وخت نه لګیا یې؟ یاره زموږ تقریبا جي 40 ساله شوله. کم زمینداران تا ګوري کم بیوفاریان تاسو ګوري اخره کې څه پیغام ورکې؟ نو بس نن سبا زمیندار هم ښه دي ریټونه هم ښه دي ټینډو شاپر دی په 600 خرڅېږي ګوپیان شاپر په 600 روپۍ خرڅېږي او حالات ښه دي او زمیندار هم ښه موضوع کې دي انشاءالله ښه دی حالات ښه. او جی ټیک شو مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرګري نوم دې څه دی او دلته کې څه کاروبار کوي؟ زما نوم یاسر علي دی او دلته کې منشیتوب کوم لګې. دا راته د فروټو څه پوزیشن دی؟ فروټ خو بس ښه مزیدار دي سیزن دي د مالټو سیزن دی دا سیو سیزن دی بس راځي او دلته خرڅېږي. افغانستان نه کم کم فروټ راځي؟ افغانستان نه مخکې انګور راتلل او سیو به راتلو خو انګور بند شوی سیزن ختم شو او سیو چالو دی راځي. د ایران نه پکې راځي سیو ایرانی دی. صحیح. اکثر به مونږ اورېدل چې ګاډو والا دکاندارانو ټولو به دا چغې والې هر شی به ګران ورکولو یاره بارډر بند دی بارډر کولاو شو بیا هم هر څه ګران دي وجه؟ وروره داسې چل دی چې په سیو باندې چې دی سیو کله راځي انګور راځي که نه نو په دې باندې ډېر ټیکسونه راځي خرچي پې نو په دې وجه دا ګران وي او کرایهګانې نن سبا چې دي تا ته هم پته دار مسلمان ته پته ده چې پټرول ګران دي سی ان جي ګرانه ده نو هر سړی د کرایهګانې د ګاډو سیوا دي په دې وجه چې دی فروټ لغونته کې مهنګه شوي دي. صحیح. مالټه خو زمونږ د کې پي کې ډېره ښکلې مالټه ده نو څنګه ارزانه ده که نه؟ او ښه ده بس کومه چې ښه مالټه وي خامخا چې ښه شیز وي هغه به ګران وي او چې کمزوری شیز وي هغه لږ ورته کې ارزان وي. نو نن سبا د کې پي کې مالټه ده کې کاکا صاحب مالټه چلیږي هوایي چلیږي مانکي شریف چلیږي دا په ټاپ باندې مالټې د کې پي کې. پاکستان نه کم کم فروټ داسې دي چې هغه افغانستان ته ځي موجوده وخت کې؟ موجوده وخت کې چې دی فروټ چې دی کینو ځي مالټه ځي او کیله ځي. څنګه راتلونکي وخت کې به فروټ ارزان شي که نه بیا نور به ګرانېږي ستاسو څه رایه ده؟ دا څنګه حکومت چې چالو دی مشکل ده چې ارزان شي. نن سبا غواړي یو شیز چې دی په بره روان دی یو ځل چې بره روان شي بس خپې بره کړي بس بیا بره یې په ښکته نه راځي. ښه صحیح. ټیک شو مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. مرګري نوم دې څه دی او دلته څه کار کوې؟ نوم مې انعام الحق ده بس دلته لوډینګ موډینګ کار کوو. څنګه څه دیاړي جوړېږي؟ شکر دی الحمدلله ښه ښکلې دیاړي جوړېږي. دا کوم ځای؟ دا همدې ځای یو. او جی څنګه څه فروټ به ارزان شي؟ هرې که دا حالات شروع وي نو مشکله به دې حالاتو کې خو نور برکېږي او ښکته نه راځي ریټونه نور هم اوچتېږي خو ښکته باندې نشي راتلی ځکه سی ان جي هم نشته دی او
ریړو والا غریبانان ځان ته ژاړي ځکه چې هیڅ کار مار یې نشته د ګراني ده هر سړی د وړو په غم کې دی نو پروت به څوک څه راوړي دلته چې کوم مزدوران یې څه مشکلات دي هغوی ته زیات تر ارے شکر دی دلته مزدوران خو بالکل ښه خوشحاله دي کارونه ښه دي خو فلحال لږ کارونه کمزوري شوي نو مزدوران هم دی سره کم شوي شکر دی الحمدلله مزدوران ښه خوشحاله پکې او جی ټیک شو مهرباني تاسو کتل په منډه کې مونږ ګرځېدو ډېرو ملګرو مونږ ته دغه رایې راکړه چې یاره دا سبزي په دې وجه باندې ګرانه ده چې دا مقامي سبزي نه ده چالو هغې کې به وخت لګي او کومه چې راځي نو هغه د کابل نه راځي هغه د پنجاب نه راځي نو په دغه وجه باندې په دې باندې کرایې ډېرې راځي نو دا مهنګایي په دې وجه ده یقینا تاسو به زموږ دا پروګرام خوښ شوي وي په دې سره مونږ ته راکړئ اجازت د لوی الله په امان